يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي. وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو د علاقې ډیرو غیرتمندو په دین مینو مسلمانانو ورونو، زموږ ستاسو دغه نوې جلسه او پروګرام چې د اخو حافظ اخوندزاده صاحب چې د ګلزاده صاحب زوی دی، د هغوی د واده پروګرام دی. الله رب ذوالجلال دې د هغوی دغه نوی ژوند دغه نوی سفر الله رب ذوالجلال دې ډېر خیرونو والا برکتونو والا وګرځي. امین ووایو. محترم وخت انتهایی کم دی، د ماښام منځ په سر باندې را روان دی. د دې وجې نه محترمو زه خبره بغیر د تمهید نه هغه شروع کوم. ما ستاسو په وړاندې حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولوستو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تنکح المرأة لأربع: د یوې زنانه سره د څلور وجوهاتو نه نکاح کېدی شي. لمالها د وجې د مال د هغې نه، ولحسبها د وجې د حسب نسب د هغې نه، ولجمالها د وجې د حسن او د ښایست د هغې نه، ولدینها د وجې د دین د هغې نه. فاظفر بذات الدین تربت یداک. ابو هريره ته دین ته ترجیح ورکړه، لاسونه دې په خاورو کې کږړ شي.